ستا د ښایست نه وړاندې هره سرګرمي ختمیږي. دا د دنیا اخري حد د آبادي ختمیږي. عجب حساب د یو طرف ته ذهن وده کوي او بل طرف ته مې د زړه توانایي ختمیږي. سلامونه خوږو ستړي مو شي. امیر بیقرار یم او دا وخت د بریال یوسفزي صاحب خوا کې ناست یم. ینګ کول ډېر ښه شاعر دی. غوښتل مې چې ستاسو دپاره د څه ناصر ریکارډ کړم. راسره مل اوسئ. تاسو موږ ته په خپل خپرونه کې مقرره کړه. مننه. خوشحاله اوسئ. بریال صاحب دغه ملګري درته منتظر دي. څه ورته ډالۍ کې اوري؟ مطلب ده چې ځان مې وتی دی بیخي د ځان د وس نه. ځان مې وتی دی بیخي د ځان د وس نه، را واپس ځان لره نه شو را واپس نه. او دا یو شعر دی چې دوباره یعنی د مینې اظهار تا ته دوباره یعنی د مینې اظهار تا ته بس نه کومه بس نه. لکه څوک په لاره ځي ښکالو یې اورم، اندازه د کاروان کېږي د جرس نه. او پناه ځای راکړه پناه در پکې اخلم، پناه ځای راکړه پناه در پکې اخلم. تر سپېږمو یم راغلی خپلو لس نه. او هسې یو نی مدد هسې فطرتي وي، هسې یو نی مدد هسې فطرتي وي چې انسان یم نو مجبور به یم هوس نه. یو سړی چې د تالاب په غاړه مړو ښه به نه وي که تپوس وکړم نرګس نه. او هغه کس راته ښه نه لګي بریاله، هغه کس راته ښه نه لګي بریاله، هغه کس مې بلها بدي شي هر کس نه. مینه څه ده د نشې غوندې یو شی دی. مینه څه ده د نشې غوندې یو شی دی، د شرابو د پیالې غوندې یو شی دی. او د جانان د خولې اواز څنګه وي وایه، د جانان د خولې اواز څنګه وي وایه، موسیقۍ کې د نغمې غوندې یو شی دی. او د ژوند په باب له هم وایه ژوند څه دی، د ژوند په باب له هم وایه ژوند څه دی، بس د ورانې ماشوړې غوندې یو شی دی. مننه. او نه پوهېږم چې دا وخت لا څه ته وایي، نه پوهېږم چې دا وخت لا څه ته وایي، دا د غشي او لیندې غوندې یو شی دی. او جهل څه دی هېڅ په پته یې پوه نه یم، جهل څه دی هېڅ په پته یې پوه نه یم. یو تورتم دی د تیارې غوندې یو شی دی. او علم څه دی علم څه دی رڼایي ده د ډیوې غوندې یو شی دی. او نوراني مخ دې د یار څه دی بریاله، نوراني مخ دې د یار څه دی بریاله، دا د نور د پلوشې غوندې یو شی دی. د نور سیره چې راتلله روشندان کې، د نور سیره چې راتلله روشندان کې، شیشه ولې پړقېدله روشندان کې. او هغه مخامخ کمره کې به څوک ویښو، هغه مخامخ کمره کې به څوک ویښو، رڼایي چې راوتله روشندان کې. او تنګ راغلی و د قید سختې سزا نه، تنګ راغلی و د قید سختې سزا نه، یو قیدي ژړا کوله روشندان کې. او په باران کې د فنکې ضرورت نه و، په باران کې د فنکې ضرورت نه و، هوا یخه شان راتلله روشندان کې. او د سیل ځای به یې هم دغه و بریاله، یو مرغۍ چې کېناستله روشندان کې. دا دی که نه چې تا را کتل نه یعنې زړه کې دې وکرکه ځکه، تا را کتل نه یعنې زړه کې دې وکرکه ځکه، ما درته نه کوو د مینې ست پکلکه ځکه. او تیاره ماښام یوازې ځان له څنګه پرېږدي، تیاره ماښام یوازې ځان له څنګه پرېږدي، رڼا یې خوا کې ګرځي اوربلکه ځکه. او یو ښاپیری غوندې سړی رانه الوتی دی بس، یو ښاپیری غوندې سړی رانه الوتی دی بس، الهامه نه راځي اوس تا هغه ملکه ځکه. او تا به وې مخکې ته تنها ګرځېدې ولې، تا به وې مخکې ته تنها ګرځېدې ولې، تا به وې مخکې ته تنها ګرځېدې ولې، ما به وې ته زما په خوا کې نه وې ځکه. او چې مې خور شوي پرهرونه پې راټول شي د زړه، چې مې خور شوي پرهرونه پې راټول شي د زړه، د اننګو ځنې دې اخلمه موچکه ځکه. او د وخت نه مخکې د نیمزالو عادتونه کوي،
د وخت نه مخکې د نیمزالو عادتونه کوي دا تا ته دومره ستونزې پیښې دي هلکه ځکه او هغه په ورکو لارو تللی دی واپس نه راځي هغه په ورکو لارو تللی دی واپس نه راځي مړه نو څه وکړمه ګرځمه په ورکه ځکه او د چا په ترس نظر دې زړه هغسې نه درزېږي بریاله خپونه دې اوس نه تاویږي ځمکه ځکه ډېر ښه